سلامونه خوږو ملګرو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د کوریل 2020 سافټویر انسټالولو او فعالولو څرنګوالی او طریقه زده کړم چې څنګه کولی شو کوریل پروګرام څخه کار واخلو په خپل کمپیوټرونو کې او انسټال یې کړو بغیر د دې نه چې کوم ممانعت څه مشکل راپېښ شي. ملګرو په یاد ولرئ چې د کوریل درا سافټویر 2020 اورجن البته وړیا نه دی او کوم شرکت چې دا ګرافیکي سافټویر جوړ کړی هغوی خپل سایټ کې خرڅلاو لپاره اپلوډ کړی البته او کارونکي هرومرو باید دغه سافټویر وپيري. خو تاسي تشویش مه کوئ، ما نن تاسو ته داسې یو طریقه چمتو کړې چې په اسانۍ سره کولی شي کوریل سافټویر انسټال کړئ او کرک فایل په مرسته یې فعال کړئ چې کوم مشکل به رامنځته نه شي. البته که چیرې تاسو افغانستان، پاکستان او نورو ګاونډي هیوادونو کې یاست، تاسو ته به هیڅ ډول مشکل او تخنیکي ستونزه پیښه نه شي او ډاډه خپل کار وکړئ، خوند ترې واخلئ. خو که چیرته تاسو په اروپا یا امریکا کې ژوند کوئ نو دا ویډیو بیا ستاسو لپاره نه ده. تاسو باید دا کار ونه کړئ په دې خاطر چې تاسو ته به څه ستونزه جوړ شي دغه شرکتونو لخوا. په هر صورت د ویډیو ادامې لپاره تر پایه زما سره اوسئ. ملګرو، زه صفي الله نوري یم د نوري ټیوب روزنیز چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم. د کوریل درا 2020 اورجن ډاونلوډ کولو لپاره لومړی خپل کمپیوټر براوزر خلاص کړئ او د سافټویر ډاونلوډ کولو لپاره یو سایټ ده چې ډېر ښکلی سایټ ده. البته په دې خاطر مې دا سایټ انتخاب کړ چې تاسو به ډېر اسانه سره کولی شئ دې ځای ډاونلوډ کړئ. البته نور سایټونه هم شته، خپل رسمي سایټ نه هم څه مشکلات لري، کارټون او ځینې شیان غواړي. په دې خاطر باندې دا سایټ دغه پروګرام وړیا په اختیار کې درکړي. دا سایټ د ایران لیزر کارت په نوم ویب سایټ ده، دې ته به ولاړ شي او د دې اپلیکیشن ډاونلوډ لینک هم د ویډیو په ډسکرپشن کې شته. که مشکل سره مخ شي د هغه لینک نه په مستقیم ډول د ډاونلوډ صفحې ته وداخل شي. دلته به د پورته مینو څخه د کوریل 2020 ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ او دلته به هم کوریل 2020 باندې کلیک وکړئ. د ډاونلوډ لینکونو لیدلو لپاره یو څه ښکته سکرول وکړئ. په دې برخه کې ستاسو د کمپیوټر سیستم سره سم تاسو باید د 64 بیټه یا 32 بیټه نسخه یو ډاونلوډ کړئ کوم چې ستاسو سیستم سره سمون وخوري. خو لومړی تاسو باید پوه شئ چې آیا ستاسو وینډوز 32 بیټه دی یا 64 بیټه دی. د دې معلومولو لپاره مای کمپیوټر اوپن کړئ. کله چې مای کمپیوټر مو اوپن کړه دلته دغه صفحه کې د ماوس ښی بټن باندې کلیک وکړئ او پروپرټیز باندې کلیک وکړئ. دغه صفحه به تاسو خلاص شي چې دا ستاسو د سیستم ځانګړتیاوې لنډیز دلته ښیي چې ستاسو سیستم کوم ځانګړتیاوې لري. دلته وګورئ چې زما وینډوز 64 بیټه دی. اوس دا ستاسو د کمپیوټر سیستم ډول پورې اړه لري او خپل سیستم مطابق د کوریل 2020 د 40 بیټ یا 32 بیټه نسخه انتخاب کړئ او خپل سیستم مطابق ډاونلوډ کړئ. دا چې ما د مخه ډاونلوډ کړی بیا زه د ډاونلوډ ته اړتیا نه لرم چې ډاونلوډ یې کړم. دا د سافټویر نصبولو فایل دی چې ما تر مخه ډاونلوډ کړی چې تاسو ته به هم د همدې زیب بڼه باندې ډاونلوډ شي. او دا بل فایل د سافټویر اپډیټ فایل دی چې دا ضروري دی او دا به هرومرو ورسره ډاونلوډ کوئ. اوس راځئ چې د نصبولو پروسه یې پیل کړو. لومړی خپل کمپیوټر ارتباط مو باید انټرنیټ سره قطع کړئ او بیا خپل انټي ویروس که لرلو مو څو منټې لپاره غیر فعال کړئ او که انټي ویروس مو نه لرو خپل د کمپیوټر سکیورټي سیستم هم لنډمهال لپاره دې ډول غیر فعال کړئ تر څو ستاسو د اپلیکیشن د سافټویر انسټال په برخه کې ستونزه رامنځته نه شي. د سافټویر نصب کولو زیب فایل باندې 2 ځله کلیک وکړئ. دلته موجود پټ نوم یا پاسورډ په دې ډول کاپي کړئ. فولډر ته به داخل شي او ټول هغه فایلونه چې دلته موجود دي ټول انتخاب کړئ.
وروسته اکستراکټ باندې کلیک وکړئ. د دې پاڼې تنظیماتو سره کار مه لرئ او اوکې باندې کلیک وکړئ. هغه پټ نوم او پاسورډ چې مو مخکې کاپي کړی و دلته یې پیسټ کړئ او اوکې باندې کلیک وکړئ. د زیب څخه د فایلونو استخراج کېدو لپاره به یو څه انتظار وکړئ. دلته د زیب څخه بهر شوي فایلونه خلاصوم. سریال نمبر فایل خلاصوم او دا کوډ له دې ځایه کاپي کوم او سټف فولډر به اوپن کوم او د سیټ اپ فایل کوم چې د انسټالېدو ډول لري د رن په ډول د اډمنسټریټور څخه اجرا کوم او هغه سریال نمبر چې مخکې کاپي کړی و دلته د کنټرول وی بټن په مرسته پیسټ کوم او نیکسټ باندې کلیک کوم. په دې مرحله کې کسټوم انسټالیشن باندې کلیک وکړئ او د کوریل سافټویر پرته د دې ځای ټول جانبي سافټویرو ټیک لرې کړئ او په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. د دې صفحې تنظیماتو سره کار مه لرئ او نیکسټ باندې کلیک وکړئ. په دې برخه کې کولی شي د سافټویر نصبولو پته بدله کړئ یا ادرس، مګر زه تاسو ته وړاندیز کوم چې تاسو یې همدې سی ډرایو کې انسټال کړئ او دلته انسټال ناو باندې کلیک وکړئ. یو څه انتظار وکړئ تر څو د سافټویر انسټال پروسه بشپړه شي. دا به مو څو دقیقې وخت ونیسي. کله چې د سافټویر نصبولو پروسه پای ته ورسېده دا صفحه وتړئ او پام وکړئ چې د کوریل سافټویر اوپن او اجرا نه کړئ، یعنې دا صفحه بیخي خلاص نه کړئ، ویې تړئ. بیرته به د سافټویر فولډر ته راشئ او د کریک فولډر څخه دا فایل کاپي کړئ. اوس تاسو ته کوم ځای چې زه ښیم هلته دا فایل پیسټ کړئ. سی ډرایو ته به راشئ او د پروګرام فایل فولډر به خلاص کړئ. د کوریل پروګرام فولډر ته ننوځئ او دا فولډر اوپن کړئ او دا فولډر هم او هغه فایل چې تاسو مخکې کاپي کړی و د کنټرول وی په مرسته دلته پیسټ کړئ. که تاسو دې پیغام سره مخ شوئ دا تاسو ته وایي چې تاسو غواړئ نوی فایل د پخواني فایل سره بدل کړئ. تاسو دلته ریپلی باندې کلیک وکړئ او که تاسو دا پیغام هم ولید کنټینیو باندې کلیک وکړئ. اوس هغه فایل چې تاسو کاپي کړی و په دې فولډر کې ځای پر ځای شوی. اوس بیرته د سافټویر نصب کولو فولډر ته لاړ شئ او د بلاک هاست فایل د رن څخه د اډمنسټریټور څخه اجرا کړئ. د سافټویر نصبولو فولډر بند کړئ او د کوریل اپډیټ فایل ته ځم. زیف شوی فولډر خلاصوم او له دې ځایه پاسورډ کاپي کوم او فولډر ته داخلیږم او دلته شته ټول فایلونه انتخاب کړئ. وروسته اکستراکټ باندې کلیک وکړئ. د دې پاڼې تنظیمات سره کار مه لرئ او اوکې باندې کلیک وکړئ. هغه پاسورډ چې مو مخکې کاپي کړی و دلته یې پیسټ کړئ او وروسته اوکې باندې کلیک وکړئ. د فایلونو اکستراکټ کېدو لپاره یو څه انتظار وکړئ. دا پاڼه بندوم. ښه، دا د کوریل 2020 اپډیټ فایل فولډر دی. دې فولډر ته داخلیږم او د کیجن په نوم فولډر خلاصوم او کیجن فایل د رن څخه د اډمنسټریټور څخه اجرا کوم او د مینو څخه کوریل 2020 انتخابوم. لاندې برخه کې اکټیویشن کوډ باندې کلیک کوم تر څو د سافټویر فعالېدا پیغام راته ښکاره شي او بیا اوکې باندې کلیک کوم. اوس بیرته د اپډیټ کولو فولډر ته ورځم او دلته په ترتیب سره د اپډیټ اول او اپډیټ دوهم فایل انسټالوم. لومړی اپډیټ انسټال لپاره راسته کلیک وکړئ او د رن څخه د اډمنسټریټور باندې کلیک وکړئ تر څو د لومړۍ شمیرې اپډیټ فایل انسټال چاره شروع شي. دلته کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کله چې د اپډیټ لومړی فایل نصب شو فینیش باندې کلیک کوم. ورپسې دوهم نمبر اپډیټ فایل انسټالوم.
ډېر ښه دا هم نصب شو او تر دې ځایه د کوریل د زراوشل پروګرام د نصبولو پروسه بشپړه شوه. اوس تاسو باید خپل کوریل سافټویر په خپل انټي ویروس کې واچوئ. دې لپاره کله چې تاسو انټرنیټ سره وصلېږئ ستاسو سافټویر به غیر فعال نشي یا په اصطلاح ډي اکټیو یا غیر فعال نشي. د دې ښه تجربه تاسو د زراوشل مایکروسافټ افیس نه شاید ولرئ. کله چې تاسو کرک انسټال کړئ وروسته د یو میاشت چې اپډیټ راشي بیا ستاسو مایکروسافټ افیس مشکل سره مخ کیږي او که تاسو هغه هم په همدې ترتیب چې زه اوس تاسو ته ښیم تنظیم کړئ تاسو به هیڅ کله مشکل به نشي او ډي اکټیو به نشي. ملګرو ټول انټي ویروسونه داسې یو برخه لري چیرې چې تاسو کولی شي د سافټویر اجرا وړ فایلونه ځای پر ځای کړئ تر څو غیر فعال نشي. مګر زه تاسو ته یو ښه وړاندیز لرم هغه دا چې تاسو باید دا چاره د سربلاکر په نوم سافټویر په مرسته ترسره کړئ. دا ډېر ښه سافټویر دی، کوچنی سافټویر دی. د دې سافټویر ډاونلوډ لپاره خپل براوزر کې سربلاکر عبارت ټایپ کړئ یا هم په اسانه د همدې ایران لیزر کارت ویب پاڼې څخه یې ډاونلوډ کړئ چې زه به یې لینک هم تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې شریک کړم. کله چې تاسو دغه سافټویر اوپن کړئ تاسو باید دغه ټیک دلته خامخا فعال کړئ او په دې برخه کې لاندې لینک باندې کلیک وکړئ. دلته هغه سافټویرونه چې تاسو غواړئ انټرنیټ ته لاسرسی ونه لري دې پاڼې ته اضافه کولی شي او د اډ بټن کلیک سره کولی شي سی ډرایو څخه د پروګرام فایل فولډر اوپن کړئ او وروسته د کوریل زراوشل سافټویر نصب فولډر خلاص کړئ او پروګرام 64 فولډر ته داخل شئ. دا ټول سافټویرونه چې دلته ګورئ دا به ټول یو یو له لیست څخه انتخاب او اضافه کړئ یعنی انتخاب کړئ او پین باندې کلیک وکړئ او دا به دلته اضافه کیږي. همدا رقم ټول دلته اضافه کړئ چې ما هم تر مخه یې اضافه کړئ. کله چې مو ټول د اجرا وړ فایلونه اضافه کړل دا بند کړئ. اوس تاسې د کوریل پروګرام ارتباط انټرنیټ سره بند شو او نصب چاره مو هم تکمیله شوې او په آرام فکر سره خپل پروګرام اوپن کړئ او خپل کار ترسره کړئ. اوس تاسو کولی شئ خپل انټرنیټ او خپل انټي ویروس فعال کړئ او هیڅ ستونزه به رامنځته نه شي. مننه ملګرو چینل سبسکرایب کړئ. که تاسو کومه پوښتنه لرئ کومنټ کړئ زه ستاسو په خدمت کې یم او ستاسو ټول پوښتنو ته به ځوابونه ولیکم. تر بلې روزنیزې ویډیو مو په الله سپارم. ښه وخت ښې چارې د الله په امان.